فرزانه ناز او تازه تورونه. فرزانه ناز ته یو ورته نجلۍ یا میرمنه پکې له یو سړي سره د جنسي اړیکو د سرته رسولو په حال کې ښکاري. سلامونه او نیکې هیلې. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي در سره سبسکرایب او ورسره خوا کې د ګونې نشان ووهئ. له څو ورځو راهیسې د مشهورې سندرغاړې فرزانه ناز نوم بیا د ژبو په سر دی. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکي څه په واضح او څه په کنایوي ډول د هغې ویډیو په اړه توند غبرګونونه ښیي چې فرزانه ناز ته یې د منسوبېدو ادعاوې کېږي. دغه ویډیو چې زرګونو تنو یو بل ته لیږلې ده، فرزانه ناز ته یو ورته نجلۍ یا میرمنه پکې له یو سړي سره د جنسي اړیکو سرته رسولو په حال کې ښکاري. فرزانه ناز د دغې ویډیو په اړه څه نه دي ویلي، خو غبرګونونه یې زیات دي. د فرزانه ناز مخالفینو ادعا کړې چې په ویډیو کې په ښکارېدونکې ښځینه فرزانه ناز ده، خو یو شمېر پلویانو یې ویلي چې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره ممکنه ده چې د ډېرو مشهورو څېرو ورته ویډیوګانې په جعلي ډول جوړې او د شخصیت وژنې هڅې یې وشي. د مخکینیو بریدونو په دوام پر فرزانه ناز د مخالفینو دا لومړنی برید نه دی او نه هم کېدای شي وروستنی برید وي. هغه په ځلونو له مختلفو تورونو سره مخ شوې ده. څو کاله مخکې هغې په هلمند کې له جاوید امرخیل سره په ګډه کنسرت درلود چې د هلمند د دودیزې سیمې د یوه ډله خلکو له سخت مخالفت سره مخ شوه. هغه وخت واکمن ولسمشر حامد کرزي د ولسي اعتراضونو په پایله کې یو شمېر ځایي چارواکي له دندو ګوښه کړل. د فرزانه ناز مخالفینو د هلمند په قضیه کې پر هغې د یو شمېر ځایي چارواکو د جنسي تیري اوازه خپره کړه، خو په رسمي ډول چا تایید نه کړه. پر دې سربیره فرزانه ناز په ټولنیزو رسنیو کې له سلګونو نورو تورونو سره مخ شوې. کله د ځینو نڅا ویډیوګانې ورته منسوبې شوي، کله یې له ځینو سندرغاړو او مشهورو څېرو سره د مینې او جنسي اړیکې ادعاوې شوي دي، او کله یې د وژل کېدو غلط خبرونه ورکړل شوي دي. د فرزانې شخصي ژوند. فرزانه ناز ځان 21 کلنه معرفي کوي او وایي سمدستي د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې حقوق لري. هغه له 9 کلونو راهیسې هنري فعالیتونه کوي. فرزانه ناز د کابل ولایت اوسېدونکې ده او مورنۍ ژبه یې دري ده، خو په پښتو هم سندرې ویلی شي. هغې په کور دننه او بهر ګڼ کنسرتونه ورکړي او هم بهرنیو هیوادونو ته زیات سفرونه لري. فرزانه ناز وایي چې واده یې نه دی کړی او سږ کال خو یې بیخي پلان نه لري. هغې خپل پلار خپل تر ټولو نږدې ملګری او همراز ګڼي. فرزانه مني چې د موسیقي په برخه کې زده کړې نه لري، خو وایي هیله لري چې د موسیقي په مسلکي ډول زده کړي. د فرزانې خیریه فعالیتونه. سربیره پر دې د ناز په نوم یو خیریه بنسټ هم جوړ کړی چې له لارې یې وخت ناوخت په یو شمېر بېوزلو ته مرستې ټولوي او ویشي. د فرزانې په وینا د ژوند ګڼې لوړې ژورې یې لیدلي او په لږ عمر کې یې د لوږې او یخنۍ په ګډون ګڼې ستونزې تجربه کړي. پر خواله رسنیو د فرزانه ناز مینه. فرزانه ناز له هغو سندرغاړو څخه ده چې له خواله رسنیو سره ډېره مینه لري. هغه وخت په وخت پر خپلې فیسبوک پاڼې، انسټاګرام او نورو ټولنیزو ادرسونو ویډیویي او لایف بڼه راڅرګندېږي. په ویډیو کې څرګندونکې فرزانه ناز عجیب و غریب خبرې کوي. په ځینو ویډیوګانو کې خبرې هغه غیر عادي هم ښکاري. له عواب مرادي سره یې اړیکې. د فرزانه ناز یو ویډیو له یو ایراني میشتې افغان سندرغاړي عواب مرادي سره ده. دا ویډیو چې په وروستیو کې د فرزانه ناز له صفحې په ژوندۍ بڼه شوې. فرزانه ناز پکې له عواب سره د دوبۍ په یو هوټل کې ډوډۍ خوړلو ته ناسته ده. دوی ټوکې ټکالې کوي. فرزانه ناز د خوب جامې اغوستې او خوبولې هم ده. فرزانه او سیاست. فرزانه ناز په خپله یو بله وروستۍ ویډیو کې وایي چې یو شمېر مینوالو ترې پوښلي چې پارلمان ته کاندیده شوې که نه. فرزانه ناز د خپلو مینوالو د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې تر اوسه یې داسې پرېکړه نه ده کړې، خو په راتلونکي کې به په دې اړه فکر وکړي. فرزانه ناز ځینې وخت قهرجنه څېره هم لري. فرزانه ناز په خپلو ویډیوګانو کې تر ډېره د قهرجنۍ اظهار کوي. هغه پر هغو کسانو سخته قهرېږي او د غلطې کورنۍ تربیه په لرلو یې تورنوي چې دې ته منفي کمنټونه کوي. فرزانه ناز وایي داسې خلک بلاک کوي او له شره یې د تل لپاره ځان خلاصوي. د فرزانه ناز له آریانا سعید سره دښمني. فرزانه ناز له آریانا سعید سره څرګنده دښمني لري. دوی څو ځله د یو بل خلاف ویډیوګانې کړي، یو بل ته استوغ الفاظ کارولي او یو بل یې تخریب کړي دي. پر آریانا سربیره ارزو نیګوین او فروانه پرتش هم د فرزانې چندان ښه نه راځي، خو شفیق مرید، فرهاد دریا او شهزاد عادل د هغې د خوښې سندرغاړي دي. البته نغمه بیا د فرزانې لپاره ایډیاله او الګو سندرغاړې ده. له ابراهیم عابد سره یې واده. فرزانه ناز څه موده مخکې د یوې خصوصي رسنۍ په یو شوخي خپرونه کې میلمنه وه. هغې په دې خپرونه کې د تخلص په اړه یې د ټوکې په انداز وویل چې نورو ناز نه ورکوه، ځکه یې پر خپل ځان دا تخلص کېښود. د دې پوښتنې په ځواب کې چې که سږ کال 3 انتخابه ورته مخته کېښودل شي، د وطن پرېښودل، واده او د موسیقۍ پرېښودل، کوم به غوره کړي؟ فرزانې د وطن پرېښودل خوښ کړل. د یوې بلې ورته پوښتنې په ځواب کې فرزانې وویل چې که د افغانستان نه وای خوښېدلې چې د افریقا وای. د یو بلې شوخې پوښتنې په ځواب کې چې د اوباما، شاهرخ خان او ابراهیم عابد له کورنیو د ورغلو جرګو له منځه کومه جرګه مني، فرزانه ناز د ابراهیم عابد کورنۍ ومنله.
وروستۍ سندره یې د فرزانه ناز تر ټولو وروستۍ سندره ده چې نږدې 2 میاشتې مخکې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو پر مهال هم زمزمه کړه. فرزانه ناز دا سندره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ثبت کړې ده. د فرزانه ناز ارمانونه څه دي؟ فرزانه ناز وایي افغانان یو بل نشي زغملی او دا یې ارمان دی چې دا ستونزه ختمه او یو بل پسې ټول له سپکو سپورو تیر شي. هغه وایي افغانان تر هر څه ډیر د مفکورې بدلولو ته اړتیا لري څو د خلکو په شخصي ژوند، لباس او نورو چارو کې غرضونه لري. دا هم زموږ نننۍ ویډیو. هغه دوستانو چې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، لومړی د زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ورسره ویډیو لایک او خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ.